السلام علیکم. په دې ویډیو کې غواړم تاسو ته د 11 صنف د ریاضي د 32 صفحې تمرین چې د هایپربولا تر عنوان لاندې دی او صرف یو سوال پکې موجود دی حل وړاندې کوم. په دې تمرین کې داسې ویل شوي دي چې د دې هایپربولا د معادلې چې 4x مربع منفي y مربع مساوي کیږي له 14 سره شکل لري د رأسونو او محراقونو وضعیه کمیات او د مواجه خطونو او مجانب خطونو معادلې ومومئ، ګراف یې هم رسم کړئ. نو د دې لپاره چې د دې معادلې وضعیه کمیات پیدا کړو، لومړی موږ عمومي شکل د هایپربولا د معادلې لیکو چې هغه په داسې شکل ده چې x مربع پر a مربع نور عیناً د بیضوي د معادلې شکل لري، خو صرف په بیضوي کې دلته جمع وه او په هایپربولا کې دلته منفي ده. منفي y مربع پر b مربع مساوي کیږي له یو سره. دې شکل ته دا معادله څنګه اړوی شو چې داسې شکل لري 4x مربع منفي y مربع مساوي کیږي له 14 سره. نو که چیرې اطراف د معادلې په 14 موږ تقسیم کړو، نو موږ به ولرو چې 4x مربع پر 14 منفي y مربع پر 14 مساوي کیږي له یو سره. اوس په 4 له 14 سره اختصار شي، موږ ته به لاسته راکړي چې x مربع پر 4 منفي y مربع پر 14 مساوي کیږي له یو سره. ګوره که چیرې متوجه شي دلته موږ عمومي شکل ته د دې معادلې شکل راوسته په کوم حال کې چې a مربع 4 ده، b مربع 14 ده. نو د دې لپاره چې د رأسونو کمیاتي وضعیه پیدا کړو، د رأسونو کمیاتي وضعیه په داسې حالت کې چې د مجانبو خطونو د تقاطع نقطه مبدأ د کمیاتي وضعیه وي، بیا په داسې حالت کې زموږ د رأسونو کمیاتي وضعیه په داسې شکل ورکړل شوي دي چې a 0 a او a داش چې ده هغه 0 منفي a ده. نو دې لپاره موږ a او b باید پیدا کړو چې دا a ګانې دغه سره. نو اوس a مربع مساوي کیږي له 4 سره، ځکه چې د x نه لاندې 4 واقع دي، نو له دې نه موږ ته لاسته راځي چې a مساوي کیږي له مثبت منفي 2 سره. نو ځکه د رأسونو کمیاتي وضعیه کیږي a 0 او 2 او د بل رأس کمیاتي وضعیه کیږي چې a داش ورته وایو 0 او منفي 2. په دویم قدم کې موږ b پیدا کوو. د b د دې لپاره پیدا کوو، b د کوم کمیاتي وضعیه کې په کار نه راځي، خو b د دې لپاره پیدا کوو چې د b په واسطه موږ بیا c پیدا کړی شو. نو زه به دلته خط وباسم تر څو باندې یو مخکې. نو b ګوره د y مربع نه لاندې b مربع ده، نو دلته په اصلي شکل کې 14 ده، نو ځکه b مربع مساوي کیږي له 14 سره، نو دې لپاره b مساوي کیږي له مثبت منفي 4 سره. نو c مربع موږ په بیضوي کې درلوده چې هغه مساوي کېده له a مربع منفي b مربع سره، لیکن په دې حالت کې د هایپربولا په حالت کې مساوي کیږي له a مربع جمع b مربع سره. نو دې لپاره c مساوي کیږي له جذر د a مربع چې 4 ده جمع b مربع چې 14 ده. نو دا به مساوي شي له جذر د 0 سره، طبیعي خبره ده. نو موږ c داسې لیکلی شو چې c مساوي کیږي له 2 ضرب جذر د 5 سره، البته مثبت منفي که نه ځکه جذر ده. نو c مو چې کله پیدا کړله، محراقونه د دې پارابولا په داسې شکل دي چې f یې مساوي کیږي له 0 او مثبت c سره چې 2 ضرب جذر د 5 ده، او f داش یې مساوي کیږي له 0 منفي 2 ضرب جذر د 5. نو دا محراقونه هم موږ پیدا کړل. اوس موږ مجانب خطونو معادله داسې لاسته راوړو چې مجانب خطونو معادله په داسې شکل ورکړل شوې ده. ښه، دلته به محراقونه ورسره ولیکو. محراق او دا رأسونه شول a او a داش رأس شول. اوس د مجانب خطونو معادله
په داسې شکل ده چې y مساوي کیږي له مثبت منفي a پر b x. البته ګوره دا خط کیدای شي یو انټرسپټ هم ولري، لیکن د دې لپاره چې د مجانب خطونو د تقاطع نقطه مبدأ د کمیت وضعیه ده، یعنی د x y له مبدأ نه محورونو له مبدأ نه تیریږي، ځکه نو موږ جمع له یو کانسټنټ عدد سره دلته نه لرو. نو د a او b قیمتونه چې وضع کړو د یو خط معادله به شي مثبت a موږ لرو 2 او b موږ لرو 4 چې دا به شي 1/2x او د بل خط معادله به شي منفي 1/2x او همدارنګه د مجانب خطونو معادلې به شي نه دا د مجانب شولې وبخي دلته به اوس موږ د هغه د مواجه خطونو یا هادي خطونو معادله یې ګوره y مساوي کیږي له مثبت a مربع پر c سره او y مساوي کیږي له منفي a مربع پر c سره. نو په داسې حالت کې یو y مساوي کیږي له 2 پر جذر د 5 او بل y مساوي کیږي له منفي 2 پر جذر د 5. نو دغه معلومات چې موږ ولرو چې ګوره زه به په سر قلم باندې حلقه کوم، دا دي شو د مواجه خطونو معادلې، دغه شولې د مجانب خطونو د معادلې، دغه شول محراقونه او همدارنګه دغه شول رؤوس یا رأسونه. نو دا معلومات چې موږ ولرو موږ ډیر په اسانه توګه کولی شو چې د دې هایپربولا ګراف رسم کړو، هغه په دې ډول باندې چې تر ټولو لومړی موږ خپل کمیتي وضعیه محورونه رسم کوو. هغه داسې چې که چیرې دا زموږ د وای محور وي، دا زموږ د وای محور وي او همدارنګه دا زموږ د x محور وي، نو لومړی به محراقونه پیدا کو. محراقونه ګوره که چیرې دغه واحدات موږ داسې واخلو چې دغه دوه واحده واخلو، 2 یا دا 1 2 3 4 5 همدارنګه منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4 5 همدارنګه په دې طرف ته 1 2 3 4 5 منفي 1 منفي 2 منفي 3 منفي 4. لومړی کار چې کوو د هایپربولا په رسمولو کې باید مجانب خطونه رسم شي. مجانب خطونه موږ لرو چې معادلې ګوره y مساوي کیږي x پر 2 او y مساوي کیږي منفي x پر 2. نو دوه نقطې چې پیدا کو کفایت کوي. که چیرې x یو وي y 2 کیږي، y نیم کیږي. نو یو نقطه دا شو، او که چیرې منفي یو وي نو دلته هم نیم کیږي. نو یو مجانب خط زموږ داسې راځي، وبخښئ دا رسم ډېر دقیق نه ده ځکه په لاس یې وباسمه، خو بیا هم. او بل مجانب خط زموږ په داسې ډول ده چې هغه مستقیم دې خط ته عمود خط ده. نو که چیرې x منفي یو شي هغه به مثبت 2 کیږي، مثبت نیم کیږي، او که چیرې یو شي هغه به منفي نیم کیږي. نو دغه خط ده. اوس کله چې په دې باندې دا رسم که اوس دویم کار چې کوو هغه د رأسونو پیدا کول دي. رأسونه
0.2 او 0-2 ده چې دا دې ته A وایو دې ته A داش وایو او دا ګوره هغه خط ده چې ورته ویل کیږي y مساوي کیږي له 1/2x چې یو مجانب خط ده او دغه ده y مساوي کیږي له -1/2x. نو په دویم قدم کې بیا محراقونه دي. محراقونه چې دي هغه f 0.2 ضرب جذر د 5 ده چې هغه تقریبا له 4 نه لږ ډېر راځي دغلته راځي. دا f شو f 0.2 ضرب جذر د 5 شو او دا f داش دلته راغی سي f داش 0.-2 ضرب جذر د 5 او دا 0-2 A داش ده او A 0.2 ده. نو دغه معلومات چې رسم که بیا موږ هایپربولا په دې ډول باندې رسمو چې له رأس نه راځو او له دغه مجانب خطونو سره باید تر لایه تناهي پورې په مسلسل ډول باندې داسې اسیمټوټیک پاتې شي او یعنې هیڅ دغه خطونه باید ټچ نشي کړی. دا صرف په لایه تناهي کې ټچ کوي که نه. او همدارنګه دې خواته او بیا لاندې هم داسې او داسې. نو دا یو ډېر دقیق نه خو یو رف د ګوتو رسم شوی ګراف د همدغې هایپربولا ده چې په دې سوال کې ورکړل شوی ده. له اورېدلو ملتیا نه ډېره مننه. که چېرې تر اخره راسره مل وئ هېر مو نشي چې چینل ته سبسکریپشن وکړئ او زموږ د فیسبوک صفحه هم لایک کړئ تر څو تاسو له آینده راتلونکو ویډیو نه باخبره پاتې شئ. مننه.